اول راځو دې مسلې له چې روژه په چا باندې فرض ده. دا خبره یاده کړئ مختصر. روژه په هغه انسان باندې په هغه شخص باندې فرض ده چې په هغه کې 5 شروط دي. روژه په هغه چا باندې فرض ده چې په هغه کې 5 شروط دي. اولنی شرط دا دی چې ان یکون مسلما، دی به مسلمانی. نو دا شرط چې موږ ولګو نو کافر تی ووتو. کافر نه دا عبادت نه قبلیږي ځکه چې خو په دین کې ورننوتی نه دی. او قرآن کې الله وی وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله. د دوی نه چې د دوی دا نفقې او صدقات نه قبلیږي نو د هغې وجه دا ده چې دوی کفر کړی په الله باندې او د هغه په رسول باندې. نو که یو کافر روژه ونیسي دا روژه د هغه نه قبلیږي. دویم شرط دا دی چې ان یکون مکلفه، دی به مکلفي. دې کې دنه دوه خبرې دي چې دی به بالغ او عاقلي. مکلف دا معنی شو چې دی به بالغي او دی به عاقلي. عاقل معنی چې عقل به کار کوي. که لیونی نو لیوني نه خو قلم اوچت کړی شوی دی. بالغ دا مطلب شو چې دی به ماشوم نه وي ځکه چې ماشوم باندې روژه فرض نه ده، د هغه نه هم قلم اوچت کړی شوی. او حدیث کې راځي امام احمد، امام ابو داود، امام ترمذي راوړی دی د علي رضی الله عنه روایت دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی رفع القلم عن 3، 3 قسمه خلکو نه قلم اوچت کړی شوی دی. یعنې د هغوی سره حساب کتاب نشته. عن النائم حتى يستيقظ، د اوده نه قلم اوچت دی تر دې چې دی راپاسي. او دویم وعن الصبي حتى يحتلم، او د ماشوم نه تر دې چې بالغ شي. او دریم وعن المجنون حتى يعقل، او د لیوني نه تر دې چې عقل یې راشي. نو د دویم شرط چې دی د دې وضاحت داسې شو چې دا کس به بالغ او عاقلي. که عقل کار نه کوي لیونی نو بیا پسې نشتی. دا مسله به انشاءالله د حدیثونو په وضاحت کې راشي چې یو سړی بېهوشه شي او عقل کار پرېږدي یا نشه کې شي، د هغې څه مسله ده هغه به په خپل ذکر راځي. بله دا چې ماشوم باندې هم روژه لازم نه ده. د ماشوم عادت کول پکار دي. د صحابه کرامو دا طریقه وه چې هغوی به په ماشومانانو باندې هم روژې نیوي. ماشوم باندې صحیح ده چې روژه لازم نه ده خو عادت کوي به، او چې دی عادت شي په وړوکوالي کې نو بیا چې لوی شي د دغه عبادت سره بیا دی په پوره طریقې سره عادت یو کوي. نو 2 شرطونه بیان شو، یو به مسلمان او بل به صحیح مکلف به. دریم دا چې ان یکون قادرا، دی به قادر وي په دې روژو نیولو باندې. مطلب دا چې طاقت به وي. عاجز باندې روژه نشتی، مطلب دا چې طاقت د روژو یې نه وي نو په هغه باندې بیا روژه نیول نشتی. او دا د روژو نیونه چې عاجز وي او طاقت یې نه وي نو دا کمزورتیا بیا په 2 قسمه ده. دا ورسره فایده یاده کړئ. یو هغه کمزورتیا ده چې هغې ته طارې ویلی کېږي، وختي طور کمزورتیا. لکه یو سړی دی بیمار دی او بیماری وقتی طور ده. بیمار شو ډاکټر له لاړ، ډاکټر ته یې ښه به شي، یو څو ورځې بعد به ښه شي، له دوایي نه خوره، خو روژې مه نیسه تا له نقصان در کوي. نو دی به بیا انتظار کوي چې کله ښه شو دا روژې به نیسي. ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى. الله دا شمار به په نورو ورځو کې پوره کوي. باز ټلیفونو کې وایي زه جي بیمار شوی وم او اوس ښه شوی وم او روژې رانه پاتې وي، کفاره ورنه کړمه؟ نسي چې کفاره ته ورکړي. چې روژې نیوی شي
یعنې د خپل بیمارۍ نه ښه شي نو بیا په ده باندې روجې نیول لازم دي کفاره به بله نشته دویم قسم کمزورتیا هغه دی چې هغې ته دائمي کمزورتیا ویلی کېږي همیشه کمزورتیا بیا دوه طریقو سره یا خو د عمر د زیاتوالي د لاسه او یا داسې بیماري په انسان باندې راشي چې یعنی ډاکټري اصولو مطابق او د خلکو د تجربې مطابق وي ده ته یعنی دا بیماري نه ښه کېږي بس د عمر له علاجونه کوي عمر له ګولۍ خوري عمر له دوایونه استعمالوي نو دا قسم خلق به بیا د یوې روجې په بدله کې یو مسکین مړی یو غریب له به خوراک ورکړي ښه خوراک پیسې نه خوراک وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين الله وی کومو خلکو ته چې دا روجې نیوه ګرانې په دې طریقې سره چې د همیشه دپاره دوی په یو کمزورتیا کې مبتلا دي نو دوی دی بیا د هرې روجې په بدله کې یو مسکین له خوراک ورکوي څو شرطه شو درې څلورم شرط دا دی چې ان یکون مقیما دا سړی به مقیمي مسافر بنی مسافر باندې روجه نه ده لازم مسافر باندې روجه نیوه لازم نه ده که پرېږدي نو بیا به وروسته قضا راوړي او اوس دا د هغه ځای بحث نه دی د دې خبرې بحث نه ځای نه دی چې موږ دلته دا خبره بیان کړو چې مسافر دپاره روجه نیوه غوره دي که نه بوزه کول غوره دي او په کم سفر کې او په کم کې نه دا مسله به انشاءالله په خپل ځای کې راځي حدیثونه به دې باب کې راځي هلته به زه تاسو ته دا مسله واضحه کوم انشاءالله که ژوندی وم چې مسافر دپاره روجه نیوه غوره دي او که نه نیوه غوره دي کوم یو کې اجر ډېر دی پنځم شرط دا دی الخلو من الموانع چې دا انسان به د موانعو نه پاکي موانع څه معنی ده یعنی هغه څه چې د هغې د لاسه په ده روجه منع کېږي نو دا شرط د زنانو دپاره خاص دی دا پنځم شرط د زنانو دپاره خاص دی هغه موانع څه دي څلوېښتي یا د حیض بیماري ځکه چې زنانه په څلوېښتۍ کې یا په حیض کې نو دې باندې روجه نیوه څه دي حرام دي دا ټکی یاد کړئ روجه نیوه پې حرام دي